شاوخوا یوه پیړۍ وړاندې دلته د زمانې یو اتل ژوند کړی چې اوس تاریخ ته یوازې د کور څلور کونجه نړېدلې دیوالونه پاتې دي. غازي محمد جان خان د میدان وردګ ولایت په جغتو ولسوالۍ کې دنیا ته سترګې غړولې چې د وخت د انګریزي ښکېلاک پر وړاندې سختې مبارزې ترسره کړې دي. غازي محمد جان خان 1815 کال کې پیدا شوی میلادي کې او تر 1888 کال پورې تقریبا د ژوند کړی ده. غازي محمد جان خان ډېر تاریخي سړی تېر شوی ده، که په هره بنا باندې واخلي، که د سخاوت واخلي، که د جهاد واخلي، که د پوهې، دا یو ډېر ویاړلی شخصیت و، ځکه د ډېرې سختې مقابلې له انګریزانو سره کړې دي. د کلونو په تېرېدو سره د غازي محمد جان خان تاریخي کلا د طبیعي پیښو او جګړو له امله سخته زیانمنه شوې چې اوس یې د دغه ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین د بیا رغولو پلان لري. د غازي محمد جان خان کلا خرابه شوې ده، خو مشکل دا ده چې 15 کاله دلته انقلاب و. 15 کاله د نړۍ هغه ظالم قوتونه راغلل، روسان و امریکایان و ناټو، دغه بدبختیو په نتیجه کې کلا ته پاملرنه نه شوې. انشاءالله موږ به خپلو تاریخي ابداتو ته ډېره پاملرنه کوو. د دغه ریاست مسؤلین وایي د غازي محمد جان خان تاریخي کلا ترڅنګ د میدان وردګ ولایت په ټولو سیمو کې د تاریخي سیمو او آباداتو د ثبت بیا رغولو ډاډ ورکوي.